السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې مور مې په خوب لیدلې ده ژاړي، نو یو ورور ورته وایي چې دا ژړا پروا نه لري، دا خوشحاله ده، د ژړا معنا د دې خوشحالي ده. بل ورور ورته وایي یا هیڅ مشکل شته. نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې مور کوم عمل کوه، بد عمل دې راته وویل چې زکات یې نه ایستی، زر یې درلوده زکات یې نه ورکاوه. محترمه بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه وایي یو وخت کې د ورقه پوښتنه وسوله چې د خدیجې رضی الله عنها اکا و، که د اکا زوی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوله چې دا څنګه څوک و. خدیجې رضی الله عنها مخکې تر دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي دا خبره وکوله، ول هغه خو ته منلې، خو لیکن مړ سو مخکې تر هغه چې ته نبي کېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما په خوب کې ولیدی وعلیه ثیاب بیض، سپین کالي اغوستي وه. ولو کان من اهل نار، که د دوزخیانو څخه وای لکان علیه لباس غیر ذلک، هغه بیا نور کالي اغوستي وای، سپین کالي به نه وای. نو سپین کالي د سعادت او د نیکبختۍ علامه ده. نو په خوب کې مرده لیدل، هغه ژړل، که د مړي په ژوند کې داسې بدې خاطرې نه وي، هغه ژړا د رحمت علامه ده چې د الله رحمت ورباندې اوري. او که د مړي په ژوند کې داسې حالات وه لکه مانع زکات یې نه ورکول، لمونځ یې نه کوه، نور داسې اعمال یې کول چې هغه د انسان د قبر دپاره ضرر وي، نو بیا خوب خپله معنا لري. او دغه رنګ ملا کاری رحمت الله علیه وایي چې که څوک په بدو حالتو کې ولیدل سي، د هغه باید حقوق العباد ادا کړول سي، د هغه پورونه باید ادا کړول سي، دا پسې باید خیراتونه وسي. مخکې تر هر څه محترمه ده د خپلې مور د هر څو کلو زکات چې دی دا وباسه، ځکه زکات چې پر انسان باندې فرض سي نو هغه انسان مکلف دی چې زکات وباسي. نو دا چې ستا مور زکات نه ورکوه نو خو معلومه ده چې دا هلته په تکلیف ده، نو دا تاسو ته ځان ښکاره کوي چې زما غاړې را خلاص کړي. دا خو اوس نسي راوتلی چې هغه سره زر واخلي خرڅ کړي زکات ځینې وباسي. دا خو اوس بندیوانه سوه د قبر، داسې به موږ تاسې ټول بندیان کېږو د قبرو. که مو ښه کړې وه هلته به په درد راته وخوري، او که مو د الله سره بېوفایي کړې وه، د الله د رسول سره مو بېوفایي کړې وه، هلته به بیا ژاړو، هلته به بیا په تکالیفو کې یو، ژوندي به بیا نه راخبرېږي، اواز به بیا تر چا نه رسېږي. که یو چا د خیر دعا راته وکول، یو چا لاس راته پورته کړ، خو ووه نور موږ د خپل قبر بندیوان. مرقات جلد 8 صفحه 446 حدیث رقم 4443. او دغه رنګه د دې باب کتاب رویا په سر کې ملا لیکل رحمت الله علیه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه دا چې مور دې زکات نه وای ایستلی، مور دې زکات ایستلی وای، بیا لا یو خبر وه د دې خوب معنا شکله. اوس هم ښځې الله دې رحم پر وکړي، الله دې زموږ تاسې ټول مړي راوبخښي. په الله څه کي الله جل جلاله په رحمت ته نه په کمیږي، د الله هېڅ نه په کمیږي. الله دې موږ تاسې موت وبخښي. موږ تاسې هغه خلک نه یو چې په اعمالو به جنت ته ورسېږو. فضل بیا غواړو، اعمال خراب دي، اعمال زموږ د جامعې خواص دي که عوام دي، په اعمالو کې تغییر او تقصیر راغلی دی. هغه اعمال موږ نه دي کړي لکه صحابه کرام مبارکانو چې کول.
لکه تابعینو چې کول. نو محترمه زکات یې وباسه، دعا یې ورته کوه، که د خیرات په وس پوره وي خیرات پسې کوه، داسې صدقه جاریه پسې وکړه چې هغه ثواب یې همیشه دې ته وروان وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.